دغه سړک د بلخ ولایت د 3 ولسوالیو نښلونکې لار ده چې له دولت آباد څخه پیل او د چاهي ولسوالۍ له لارې په چاربولک کې پای ته رسیږي. اوس د دغه سړک د تخریب له امله د اسلامي امارت سیمه ییزو چارواکو د سیمې د خلکو په مرسته د دې سړک رغولو او جوړولو ته سینه ډبولې. سرکی که ما از ولسوالی دولت آباد شروع تا مرز چاربولک که از مابین ولسوالی شاهی میگذره این قبلا خیلی خراب بودن. بعد از روی آمدن امارت اسلامی پلانی که مسئولین امارت اسلامی در این بخش داشتن ترمیم ساختن سرک بودن. مسیری که از دولت آباد شروع الی چاربولک 25 کیلومتر هستند و تقریبا 25 روز شاید دوام بکنن. هزینه که درباره این سرک مصرف میشوند 4 لک روپیه ملت برشان را ترتیب و تخمین کردگی هستند. له بلې خوا د بلخ د ټولګټو ریاست رئیس د اسلامي امارت له لوري د هیواد په کچه پلي شوې پروژې بېسارې بولي او وایي چې دغه نظام د پراختیایي کارونو دوام ته ژمن دی. بسط کشور الحمدلله به 2 سال که کدام خدمت کدام کار شده به 20 سال پیش نشده بود. هر کسی را قبول داره که امارت اسلامی چقدر کار میکنه و چقدر به خدمت جریانش داره، چقدر کوشش داره. په همدې حال کې د بلخ ولایت د دولت آباد او چاهي ولسوالۍ اوسیدونکي دغه سړک د رغونې چارو پیلېدل د سیمې د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې مهم بولي او د دې ډول پروژو په پلي کېدو کې له خپله لوري د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکوي. ما قبلا مریضایی که داشتیم، بیماری که داشتیم، در این وقت ناوقت هم مثلا در شفاخانه کلینیک یا دولت آباد یا بر کدام منطقه وقت ما بسیار ضایع میشد، بسیار موانع برای ما رو ایجاد میشد. ما مردم ولسوالی چای از امارت اسلامی خوشحال هستیم و سمی که در ما مردم گفته شود ما مردم حاضر هستیم، البته در هر کارش. د یادونې وړ ده چې دغه سړک 25 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیا رغونې لګښت یې 400,000 افغانۍ دی چې د دولت آباد او چاهي ولسوالیو د خلکو په همکارۍ د بلخ ولایت مقام لخوا ورکول کیږي.